محتاطوالی ډیر اړین دی او ډیر پکار. شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکاره چارې هم مخ ته وړي. د دې پروژې په اړه کې د ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څنګه پروژه ده؟ موزیلا کامن وایس په 2019 میلادي کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوه چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راواخلي، پروسس کړي او د ای آی ماډلونو کې ورکړي. چې پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لري فاته ده، او په اوس وخت کې چې د ای آی انقلاب مخ پر وادي او سرخون روان دي، په کار ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه د لپاره مؤسسوي ده چې د ژبو تنوع کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورکړي، ترڅو پوري د ای آی ماډلونه د هغو ژبو په خبرو باندې پوه شي، د هغو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوه شي. مثال په ډول موږ ژغونه ورکوو په موزیلا کې، ای آی کې ورکوو، ای آی هغه ژغونه راخلي، پروسس کوي. له دې څخه وروسته بیا ګټه ده پښتو ژبې ته چې موږ متن مثلا ای آی ته ورکوو، د ای آی سیستم ته ورکوو، هغه به په سي ډول ژغیش کوي، او که یو ژغ ورکوو هغه په سي ډول متن تړلی شي. دا چټ جی پی ټي کې اوس موږ وګورو، چټ جی پی ټي د پښتنو باندې تلفظ نشي کولای، یعنی د وردګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، د غراز د لویدیځوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجو باندې، یعنی په ټوله کې د پښتو ژبې په بیلابیلو لهجو باندې یو ډول ماشیني دغه کې تلفظ کوي. پر دې څخه وروسته که چیرې په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژغ تنوع کوي سي، چټ جی پی ټي باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي او ډیر پرې به هغه د پښتنو کومې خبرې شي هغه هم په سي ډول فهمولای شي باندې پوهېدلای شي. نو دا پروژه د لپاره مؤسسوي تر څو پورې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوزي، او پښتو د کمپیوټر ژبه، پښتو د سیستم ژبه، او پښتو په ماشين ته ورداخلي تر څو پورې موږ په راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو، مواد ولرو پښتو ژبه باندې، او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين وست. تاسو مثلا یو څو ورته ثبتوي په خپل شخص ورته لولي همداسې کوي؟ معمولا موزیلا 4 برخې لري، یو د ثبت برخه ده، یو د اوریدلو برخه ده، یو د جملو د کتنو برخه ده، البته 3 برخې راځي. د ثبت برخه کې موږ موزیلا ته ژغون ورداخلو، یعنی لمړی جملې مشترانه هغه جملې موږ ثبتو. دغه څخه وروسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده، په هغه برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح هغه تاییدوو چې مثلا ژغیږه ککړتیا ونلري، سمې تلفظ شوي، پر معیاري اصولو برابري، او که چیرې ناسمې موږ یې ردوو. او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ ثبت کړي دا رااخلي د ای آی ماډلونو کې ورکوي، او هلته د ای آی په ماډلو کې دا د ژغ تنوع کوي کېږي، او د پښتو ژبې د بیلابیلو لهجو څخه په ای آی ته ژغونه ورداخلي، چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره تمامېدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي، د ای آی ماډلونه او دغه راز د چټ جی پی ټي غوندې نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوه شي، متن پښتو متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړي، او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نورو ژبو کې اسانتیاوې لري ای آی او دغه راز نور انټرنیټي اپلیکیشنونه او ټکنالوژي، پښتو به هم د ټکنالوژي له ډګر څخه فاتح نه او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل. دغه ژغونه ستاسو ورته ثبتوي، نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ چې تاسو کوي ځینې وختو کې ممکن تاسو تیر وځي په تلفظ کې، مثلا دغه اوس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل، نو فکر نه کوئ چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چېرته دقت ونه شي؟ بله هو دقت ډېر مهم دی، ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو وکړئ، هلته عربي پرې راځي او پښتو پرې راځي، او اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کېږي او لیکل کېږي. مخکې ویله شبر صاحب 3 برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د ثبت برخه ده. د ثبت برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کو ثبت کو، هغه یو ثبت بیا 15 نفر نور دغه کوي، راو تایید کوي. که چیرې هغه ثبت یا هغه جمله چې ویل شوې وه هغه په سم ډول جمله تلفظ شوې وه، غږیزه ککړتیا یې نه درلوده، تیزه نه وه تلفظ شوې، او دغه راز لکه څنګه چې جمله لیکل شوې وه هغسې هغه جمله ویل شوې یا تلفظ شوې وه، بیا هغه نفر هغه غږ تاییدوي.
په 5 نفرو کې باید 3 نفر تایید کړي تر څو پورې چې موزیلا هغه غږ واخلي پروسس کړي او د AI ماډلونو ته فعالیت ورکړي که چیرې په 5 نفرو کې 2 نفرو رد کوي هغه غږ او 3 نفرو تایید کوي هم څه کېږي او که چیرې بیا 3 نفرو برعکس رد کوي او 2 نفرو تایید کوي بیا هغه غږ نه څه کېږي نو موزیلا هغه غږونه نه اخلي چې مثلا هغه یا غږیزه ککړتیا ولري یا ناسم تلفظ شوي نو کیفیت معیار او شفافوالی په دغه برخه کې ډېر اړین دی تر دې مهاله پرې موږ په موزیلا کې تقریبا 300 ساعته کار کړی دی او تر فارسي اردو او کردي او ځینو نورو ژبو مخ دی یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او دغه راز نړیواله سطح باندې معمول دي د پوهولو او راپوهولو ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمني او ځینې نور ژبې هغه لا فاته دي موږ امیدوار یو چې نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلو او اوس مستلګي مثلا تاسو جمله لولئ او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغوی هم محصلین دي داسې کسان دي او کنه څه ډول کسان له تاسو سره یو ځای شوي دي په دې موزیلا کامن وایس کې معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا اوس تر ډېره پورې د پوهنتون محصلین راسره دي ځوانان راسره موږ د میډیا لارې کمپاین ډېر فراخ کړي او حتی اوس په فزیکي ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راوباسو په حضوري او فزیکي ډول باندې دغه کمپاین په پوهنتونو کې هم د پوهنتونو محصلینو مور باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې په لارو ته اچولې چې تر دې مهاله پرې ښه تاثیر کړی دی نو په موزیلا کې تر ډېره پورې محصلین او لوستي خلک کار کوي البته په رضاکارانه ډول باندې نو که چیرې یو څوک لوستل ونسي کولی هغه خو بیا هر ډول جمله تاییدي هغه د جملې غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي ځکه په جمله کې د 5 یګانو مراتبول هم ډېر مهم دي او بیا د بېلابېلو لهجو لوستونکي جملې پکې ثبتوي چې تر ډېره پورې د مشخصون لوستونکي ډېرې چې جملې پکې ثبتوي او د جنوب زون دا لږ دي نو د جنوب زون دا د شته پر ځای سته وایي او د نشته پر ځای باندې نسته وایي دغه ستونزه هم هلته ترسره کېږي چې باید موزیلا ته پر معیار برابر ژغونه ورداخل شي دغه کومې جملې چې تاسو ورداخلوي دغه جملې له کوم ځای پیدا کوي څه شی ورته لولئ د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابونو د ناولونو څخه جملې راخو دغه راز ځینې ارواپوهنیز کتابونه دي هغه پښتو جملې راخو هغه موزیلا ته ورداخلو د مثال په ډول افغانستان 40 ولایتونه لري ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو پراویشولو کې ډېر مهم رول لري دغه ځینې جملې موږ ورداخلو دا جملې چې موږ داخلي کړې بیا هغو خلکو ته رااړي چې هغه د ثبت برخې کار کوي هغه بیا ثبتوي چې ثبت شوی بیا د اورېدلو په برخه کې هغو خلکو ته رااړي چې هغه د اورېدلو په برخه کار کوي یعنې لومړنۍ برخه د جملو د ورضافه کولو برخه ده موزیلا په خپل سیسټم کې پښتو جملې نه لري پښتو جملې موږ هم اضافه کوو او دا چاره د دې لپاره هم شته چې موږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزني په ولسوالیو کې د زابل په ولسوالیو کې د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي د مساجد مخ ته مثلا مجلس بانار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاروي هغه جملې موږ تر څو پورې AI او د AI ماډلونه هغه سوچا پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي تر څو پورې بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د ویونکي سره AI پوسي سم ځوابونه ورکړي او په صحیح ډول تلفظ ورته وکړي او په صحیح ډول معلومات ورکړي موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزده د ناولونو څخه جملې راغله د نصیر احمد احمدي ځین ناولونه موږ د ټول راچولې دي البته جملې مو راچولې دي د موزیلا برخه هغه څخه ورسته بیا په دوهمه برخه کې د ثبت برخه ده هغه جملې د ثبت برخه کې ولوستونکو ته راړي چې هغه لوستونکي چې هغه جملې ثبت بیا د رد تایید او ویلیډیشن په برخه کې راړي بیا نه رد تایید کیږي هغه څخه ورسته بیا پروسس کیږي او موزیلا داخلي په سیستم د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څېړنې په اساس باندې 2019 میلادي څخه وروسته راپیل شوې ده نه تاسو خپل له څو وخت راځي کار سره کړی زه راځم په دې وروستۍ کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخواني استاد جانداد جهاني دغه پروسه راپیل کړله چونکې د زموږ ملګری دي موږ روابط سره لرو نو زموږ ځوانان څخه وغوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنه ومنله ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ د واتس اپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیایي برخو باندې متمرکز وکوي او اعلانات ورته خپاره کړو تقریبا د 2 میاشتو راهیسې کېږي چې موږ پکې لګیای
یو شی چې دا اوس زستاسو خبري اورم کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکي د ای آی او په نړۍ کې ای آی ته د یو ډیر ستر انقلاب سترګه کتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات په سر راشي. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې چې کوم اختراعات سوي دي مثلا که ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې